حمید علي جان دې زړه سره راځه ما ته په خبره ځان وکړو د تا دپاره عائشه رضی الله عنها حجت ده او که 12 امامان مو اردوس تو کو پاپا چې هغه اهل سنت کې اهل تشریع مو د قرآن مجید ټول نه زیات مطلب ټول نه څنګه یک نمبر باندې قرآن مجید دی دا خو سمانه ما د قرآن مجید دا قرآن مجید نه ثابت کړ ما نه مو ته حجت خبره هو راغله الله اكبر لقرآن مجید راته ثابتوي انا زمريه ما شاء الله ما شاء الله انا زركه کومه سوره النساء راوړه دای سوره النساء وای با خبره کوم به د دې مو د نه دي چې ته بیا نه مزاق جوړ کې پوښې مو لکه د قرات دوره برابر دی نه ټیک دی که راځه هغه به مو یو دقیقه څوم لمبر آیات د سوره هغه داسې نه دي چې ته بیا نه مزاق سوره النساء دی سوره النساء څوم لمبر آیات ده دا لکه د یو منټ راځي لکه 50 وری پوښې 100 منټ ته آیات وایې ما ته آیات وایې 147 148 وکړه 147 148 وکړه یا 147 148 دا څوم لمبر ده یو سلو وسلويخت یو سلو واته سلويخت زوایا په خیر مهرباني وکړه نه خو بس مو قرات مولک سیدنا بود کسی مزاق ونه لکاری سبز تا صفا خبره کوم پوش زغور کاری نیم بوی که زکات یان زکات جمجه مؤسسه الفاظو که غلطی وشوا تی بر تصحیحه مهرباني لا يحب الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا لا يحب الله الجهر دا جار دا لك دی ولا لك ترجمه ارتبك وكان الله هو سميع عليم نه تیلی سم وای دا الفاظ بیم سمسی دا مسلمانان به ثواب موګټي لا يحب الله کسا کاری صاحب کسا ما کا وازه اوس مو ته زه خبس قرآن نیم کنه بس ته دا کته معلوم شو بس ته مو زنور نو من اوس مو ته زه اوس کاری نیم کنه مو ته الفاظو کې کیدې مو قرات نه زه ته یې خیر خبره نه دی اوس ته کاری صاحب یې پوهیږي محترم یې ته یې بشه ته مو ځای خیال دی ولا ته مو ترجمه وکړه درسي لاندې ترجمه کې لیکل دي چالا کسی کی بری بات کا باواز بلند ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا ٹھیک تھے سوائے اس کی جس پر ظلم ہوا ہو اس ظالم کا ظلم اشکار کرنے کی اجازت ہے اور اللہ خوب سننے والا ہے چا ظلم کړي غوند کتاب باواز بلند اوازونه وکړو پوه شوې دی ګناه نشته هم ته ته دا پابندي ور باندې لا يحب الله الجهر د دې ترجمه امداد ستاسو حسین علیه السلام باندې ماتم وکړي او راټول سي را یو ځای سي ماتم زنجیران را ظالم خبره کړي ظالم نه 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 ظالم خبره کړي ظلم په خلاف خبره کته ترجمه وکړه اور یا لا يحب الله الله نه خوښوي الجهر بالسوء دا خو رد پتا باندې دا خو رد پتا باندې اول رد الله جل وعلا دویم مختل ورشه ليه خو صبر وکړه نو ولې مې نه پرېږدي زه کوم تا ته تکلیف تا کنه اور خیر یو الفاظ خیر خاصه یا خبره يحب الله الجهر الله جل وعلا وی زدا نه خوښوم چې څوک आवाज اوچت کړي په خیرا سره لدینه مراد خیرا ده من القول په خبرو کې یعنی بدعا الله دا نه خوښي چې څوک چاته خیرا وکړي بدعا وکړي وی دی الله بنده په قران دروغ نه وایسته الا مگر من ظلم چا باندې ظلم سوی مثلا دا اوس تاسو دلته راغله شکول شپه ورسنځلې کوي انت لاړم الله جل وعلا ته میلا سپورت کړی ایوا کنزله حرام دی صبر خو وکړه نو صبر خو وکړه په قران دروغ موږ په قران ایمان راوړی دا په قران مو سرونه قربان دي په قران دروغ نسی ویلای په قران دروغ نسی ویلای صبر سم په دې آیات باندې دې آیات مطلب څه شی ده وکان الله سمیع دا اخیر کې دی آیات کې تسر د سترګي ورته رڼې کړه دوه ټکي مره اخله او تر مذهب دی وګرځېږم وګوره صبر مایک دی بند کړه بیا ورسره خبره زه درته چې مایک دی خلاص کړه دا ټرته پرته خو نه کوي خاغوکس مسلمانانو تاسو وګورئ امدا آیات دی شپږمې سفارې اول سر ده الله جل وعلا مؤمنان او مسلمانانو ته دا تعلیم ورکوي چې تاسو یو بل ته خیراوي مکوئ
بس اواز په زور کړی یا الله په پلاني عذاب را نازل کړی یا الله پلاني تبا کړی الله وایي زه له دې سره مینه نه لرم محبت نه لرم له دې سره الا من ظلم مگر چې ظلم در باندې وسو ظلم نو بیا لارسه د المنځ ځای ته یا چې هر چیرې ناست یې وکان الله ده الله سمیعا د تا اورېدونکی داسې نه دي ویلي چې زنجیران ووهه داسې نه دي ویلي چې ماتم وکړه داسې نه دي ویلي چې نه ووهه وکان الله سمیعا علیما ظلم در باندې وسول نو لاړ سه لمانځه کې الله جل وعلا ته د خپل مظلومیت لاسونه پورته کړه په سجده کې دی الله ته وایي چې ای رب دا پلاني را باندې ظلم کړی وکان الله سمیعا الله دې تا اورېدونکی ده علیما در باندې پوهه ده او د زړه سره له دې له ماتم سره څه له دې له زنځیر سره څه له دې له ذلجناح سره څه له دې له تورو جامو سره څه تاخذ ښه ته لولې چې تورې خو ته اوس هم غوندې دي ته تورې جامې اوس نه غوستولې تورې جامې ته نه غوستولې ته خو تورې اوس هم غوستولې دي تورې جامې خو ته اوس هم دماغ عقیدت منی را سره دماغ عقیدت منی را سره ها ګوره دې زړه سره نه ته خپل عقیده خپل نه مانی زه ته ته نه شعرونه مو کې ته غولا ته خپل کې ته بل شي نه مانی علي جان وعلي جان علي جان زید مکه یا خبره کوم خو خدای ته لازم الله کان کړی اوس ګوره امام علي رضی الله عنه په دې آیات صبر خو وکړه صبر امام علي په دې آیات خو په هدل کته جواب نه زه ته نه په تاسو کوم به ادبي مو خو دې خبره جواب نه راکړه خیر کې خپاکیږم ما ته کس خپاکیږم ما کس ته خپاکیږم ودې زړه خپاکیږم ما دې خبره جواب راکړه آیات راوړل قربان یې کې خبره زه اوس منم در سره زه اوس منم دا آیات چې لدینه مراد نه خو دې خبره جواب راکړه نو ته دې ما جواب خو نه راکې خو دې امام صادق علیه السلام په دې آیات کسه سوره مين سنتولو سوره مين سنتولو چې دې خبره جواب راکړه خیر وړي جوړې زه دې آیات کې در سره لګي امام صادق علیه السلام په دې آیات پوهېدل او کنه پوهېدل دا جواب راکړه اوس د مایک خلاص کا حمید مایک خلاص کا حمید علي دې ما دې سوال جواب راکړه امام علي امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام باقر امام صادق په دې آیات پوهېدل کنه پوهېدل زه خو علم نه ته مو خبره کا تاسو نه ویلو چې یو دلیل راوړو ته مو دلیل راوړو ته ونه منل وو سیوا کې سموله بل وره امام صادق علیه السلام خبره کثیره خبره وره کنه نو ته مو نه ور قربان دي شو لاس وای د سکړه حرام وای حرام ده د لاس وای د سکړه کاری سب نه مانی مولا کاری سب مولا خبره وره اوس ته یره بار دا خبره کې دفاع صحابه خبره ته کې پښه د کاری سب پیغمبر سور صحابه یو لک بک صحابه پوښي ته خو د نور ابو ذر د بلال د تاسون دی ورکول مقداد دی انا څو نور ډیر دي ته خو یو لا ذکر بل نه کې پوښي تی زیرا ازو دفاع صحابه او دفاع کوم ته بالکل دی پونه کې نور صحابه ولا صحابه به څه نور صحابه تاریخ رک شوی کا څنګه چل دی وکس اهل بیت می داسترګي دي ټول صحابه می داسترګي دي خو صحابه نور چته ته سره به خبر نور نه کوي نور ولا دا ول دا ار وخت دا روایتونه درته بیانو چې ابو هريره رضی الله عنه دا سوای ابو هريره خو تاسو کوله بعد کې تیر شوی راغه ولې تاسو کوله بعد کې تیر شوی نه دا کوم ورسو دغه صحابه خبره وکړه سليمان فارسي ورسو مقداد و دا ډېر وخت تیر شوی ابو هريره غزنه تیر شوی ابو هريره ډېر وخت تیر شوی دا متول مقداد خبره وکړه سو کان ورسته تیر شوی دا سليم ډېر وخت تیر شوی ابو هريره اوس پیغمبر نه تیر شوی یو خو دې الله بنده د غشپګنیم زره روایتونه څه کم او زیات چې نبی علی السلام روایت کړي دي واغه چې دا پیاز نه خرڅې دی په لغه غویو ته آیات غیر به جوړ کو شویل زیرا د ما کې پیاز ډیر خرڅې کی غوی لغه لري الله ته مو کوم خبره ده صحابه کې څنګه کړي صحابه خبره وکړه لکه چې مقداد دی مقدادم دی موږ صحابي ده الحمدلله ابو ذرم دی موږ صحابي ده الحمدلله ولک اوس په خپل بیان کا کنه څنګه بیا څه شو څنګه د مطلب د پیغمبر په پوښتنه به چې تلولو هغه سکوټ غیب شو رک شو بالکل تاریخ نه وکړه ټول چې در ختم شوی بیا ماته ور راکړه ټول دا ټرته پرت خبره وکړه نه ټرته نه کوم ماته ویلو تاریخ تی ماته واخه کته ابو هريره ولا تقریبا شپږنیم زره حدیثونه بیانوي په دا سلمان ولا یو ول نه بیانې دا مقداد ولا یو نه بیانې دا نور صحابه ولا نه بیانې هغه یو بیانوي په څه غوتی لري یا لکه حمیده
یا لکه کمن كنت مولاه فخاز علی مولا باندې خبرو شو تاسو یو تیر دینه پیغمبر مطلب دا وته د پیغمبر د زده چا دوست غو علی دغه دوست دی نو دا خدای پاک د مو دوست پښوی پیغمبر د مو دوست دی ناسن تاسو یا پس مو ته زبان میوټ شلم خبره کاوه الحمدلله ای مسلمانانو که مسلمانان یاست که شیعه یاست دا آغا صاحب دا یا نور آغا صاحبان یو دلیل می جنی غوښتی دا چې په دې ماتم په زنځیر په سینه په تورې جامې دلیل هم درندار که غته ونه منل نه ته د خپل غل شوه خیال ته ونه منل ته چینجای لري حمیدعلی غوږ نیسه تا ویل چې زه میوټ کېږم سپکه خبر ته وړه که شیخ یې خبره باری شریعت چې برابرۍ بیا پوښه خبره کې مو ته زور پوښه خبره نه کوم عمر کام دی تو بس یو په خپل خلی یو خبره وکړي بیا په غیم پوښه خبره ما کا پوښه خبره ما چا کړی درته چا وکړه درته و دې الله باندې صبر وګ داسې ګور ما چنجول خبره ته نه ده کاری صاحب چنجول خبره ته نه ورده نه خو دروغ ما غوږ ونیسه کنه تا ویل چې زه میوټ کېږم خو میوټ څه وس ای مسلمانانو او ای شیعو دغه آغا صاحب دا تومره وخت ورته انتظار یم چې اوس به له یو امام نه یو روایت راکړي خو مفلس اله بلا راغلل په قرآن کریم دروغ وویل یا الله په کتاب دروغ وویل کاری صاحب ما کا یو د سم موجود خط په ير باندې خو ځونه په من فسر القرآن بالرأي فقد كفر چاسي قرآن په خپل خوکه ترجمه کړل دا کافر سو په خپل خوکه به قرآن نه ترجمه کوي قرآن کتاب الله ده قرآن دې آیات تفسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړی راځي چې درو کې نبی علیه السلام وایي دا خیره کول دي چاته به خیره نه کوي مگر که مظلوم سولې تاسو خپل نه ته د برکات یې د قرآن مجید خو ابو بکر عثمان رضی الله تعالی عنہ ټول کړي په شنو غب چې ته وکړي کاری سره نه ما پرېږدي ما کوم ټولې خبرې وکړي چې خالي شو زه خالي یم زه درته لا یو امام مازال کې ته دلیل وخت قربان شته دلیل الحمدلله ای مسلمانانو ای شیعو دا دې تاسې آغا صاحب ټولس امامان په دې قرآن نه پوهېدل دی ورباندې دی هغه څه تعلیم نشته ها نه ته د مول ته مو پوهېده ته مو پوهېده ته غلط څه وړي خبره دا وسور خلک دا وسور انسانان دي دغه یا تعلیم یافته ده دغه هغه تعلیم چې کړی همغه کس هغه بې تعلیمه بیا څوړ په دې خبرو ځوان خلاصې دا ته په دې خبرو ځوان خلاصې ما کانسل ته ما نه کوم یو ته مو ته یو کړو دا وګورم کانسل دا وتړی زنجیر ورواچوي په دې یو ساعت وخت کې اعام شیو له یو امام نه یو خبر نشي راوړلی او یو خبره یې راوړه دا کس په قرآن پوهیږي او دولس امامان په قرآن نه پوهېدل وتختیدو قاری صاحب ناره دولس امامان الله اکبر ولله په دې دولسو امامانو کې یو هم په قرآن کریم په تفسیر نه پوهېدل دی پوهیږي ښه بیا لاړل دومره ښکاره درواغ ویل دي الله بندګانو چې هندوانو ته ورته وایي هندوانو هم ابو هریره رضی الله عنه پیژني وایي دا 800 کاله وروسته له نبي علیه السلام راغلی 800 کاله وروسته هندوانو ته چې وایي چې ابو هریره رضی الله عنه پیژني هغه پیژني چې و دا دی محمد رسول الله چې اخیرنی پیغمبر دی هغه یو صحابي ده لدین ځکه پسې وتښتېدل غدیري خم ته پسې لاړل دا تاسو ټوپک نه دي لکه چنګخي خو به پیژنئ هلته ټوپ تر قیامت درته چیلنج ده یو روایت له دولسو امامانو نه لري کنه نو سینې لري معلومه خبره ده چې امامانو دی تفسیر دی قرآن نه ده کړی تی کوي ته دی قرآن په تفسیر پوهیږي امام علي نه پوهېدل امام صادق علیه السلام وایي زه دې ظالمانو ته وایم چې دوی ټولو امامانو ته د دروغو نسبت کوي څنګه امام صادق علیه السلام وایي که چا د مصیبت په وخت کې لاس په لاس باندې داسې ټک وکړل ټول اعمال تباه او برباد شو امام صادق علیه السلام په قرآن نو خبر خو دلته د حمید علي په نامه شیعه صاحب چې ده هغه په قرآن پوهیږي هغه وایي لا یحب الله الجهر بسوء وایي زنجیران ووهئ ماتم وکړي ډز جوړ کړي شب چراغ کوش جوړ کړي ذل جناح راولي سجدي ورته ولګوي او مدد جنی وغواړي ا دې ذل جناح ویډیو څه سورس دلته ورته ښکارو په داخله به وایي بیرته راپورته کړه ما د زړه سره
یو دلیل درنه غوښتی ده، یو دلیل درنه غواړم، یو دلیل. ګورې د تاسې دپاره جایز نه ده چې د قرآن ترجمه وکړي، ځکه د تا د امام قول ده، وایي له امام نه پرته به څوک د قرآن ترجمه نه کوي. په دې خبر یې حمید علي صاحب د زړه سره په دې خبر یې چې امام دې درته وایي د قرآن تفسیر به دې په خپله نه کوي، امام چې کوم تفسیر درته کړی ده هماغه به تفسیروې. راسه اوس د امام تفسیر راوخلې چې هغوی دې تفسیر کې ویلي چې وایي زنځیر ووهه، سینه ووهه، ډز وایي ډز مه وایه. په دوی باندې دا د ما ډز ډېر بد لګېږي او د الله اکبر اواز ډېر بد لګېږي. ښه حسین صاحب مهرباني وکړئ. حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم مهرباني. څنګه خی برابر یې ټیک ټاک یې. یو روایت درنه غواړم، شفقت به دې وي که دې له کوم آغا صاحب نه اورېدلی وي یا دې په کوم کتاب کې. سني نه شیعه نه یم. ښه مهرباني وکړه. ښه څه وایې؟ ما خالد دا پوښتنه راکوله چې تاسو نشو ورته ویلی چې نه تاسو د ځایونه چې وایي د څه مقصد لپاره وایي، مقصد یې دغه څه ده، څه فایده څنګه راوځي. الله انتقام جنې اخلي د حسین علیه السلام له چې خیانت یې ورسره کړی هغه انتقام دا به تر قیامته الله له دوی نه انتقام اخلي. خو زه داسې غواړم چې الله جل وعلا دې د دوی دا مذهب زر تر زره داسې اپډیټ کړي چې یو غټ تنور ځان ته جوړ کړي په دې باړه چنار کې او ځانونه دې تنور ته ورغورځوي او د حسین علیه السلام دپاره چرګان له ځانو جوړ کړي، پاخه کبابونه دا باړه چنار دا سپیو دغه دا ښه ورباندې ماړه سي داسې ځانونه کباب کړي، الله مو ټول کباب کړي د حسین علیه السلام دپاره چې ښه ښه ترنونه جوړ کړي، دا لوی لوی تنورونه او ډوډۍ چې پکې پخوي دا غټ غټ، او بیا لرګي موږ درکړو چې وڅې ګرم کړي داسې سم ګرم او ځانونه ورغورځوي، یا حسین غړز یا حسن غړز او داسې درز درز مو خیزي او ورغورځوي. الله چې داسې ښه ښه کبابونه درنه جوړ سي. الله پاک خو دې داسې وخت راولي. صحیح ده کاري صاحب. ما چې خالد دغه پوښتنه ورسره وکړه که چېرته بیا په لایف باندې درته راغلل کوم یو کس درته راغی چې تاسو د ځانونه وایي مقصد یې دغه څه دی، دغه تاسو ته څه فایده میلاویږي، دغه ته څه فایده میلاویږي، خامخا ځانونه ګونګاروي، ځانونه بربادوي. دا لاندې دغه یوه سترګه چې ده دا څه شی ده؟ دا سترګه دا یوه سترګه چې ده صاحب مهرباني وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سال نه کاری جان قربان موسم مهرباني. والله کاری جان است یو صالح خاتم دی اډر وکړه چې پر پخه شي دی دا الله غرق تباکه پوښي مخلوق نه په داسه ویږي اډر وکړه چې پر پخه شي یو په یو لره کو یو په یو خلره کی دا خپل مسلمانان څه خبر سي دا موږ د پاره تر ارڅ خې دي دا خپل مسلمانان خبر سي. والله کاری جان خواهشیت مو چې تاسو را وژغه فرانسې نه ډېر غاټه وکړي نور قربان شو وخت نیسه کاری جان پوښي تو خپل غا کاوي. مننه استغفرنا لازم. دا یو د کلیسا مزدور نه ویني، دا د کلیسا مزدور یو غټ زنجیر ور واچوي، دا کلیسا مزدوران هم راخلاص شوي. کلیسا مزدوران پیژنې کولران مو یو پښتنه ده یاري کنځلي وکړه بیا پښتنه درته جوابوم. نه کته کنځلي کې بیا کنځلي کوم کتی نه کې نظر پاگل یم یعنی په تاسو کې کار سره څه شو پر الحمدلله کنځاوي بد کار کنځلي باد کور دغه کبه ته کوي بیا تو نزد کو بیا میا کو کنه نو کله دې ما یو کنځل راته وو د لږ سره زړه میډیا پرېږدم چې تا موږ ته کنځل یو کنځل راته خو صحیح دی بیا واتس اپ راوچا بیا واتس اپ نه د توخه خو زه تاسو کنځل نه کوم صحیح دی یعنی د دې خلکو په مخ کې شرمېږي چې راته وی ته نه ویلی شرمېږم شرم خو ته غونته کاس کې شرم مو کې خاصه شرم نشته الله قد دخلنا وتو قاري سي مو کې څه شرم دی الله مننه خیر اوسې ډېره زیاته مننه ډېره زیاته خبره توقع الحمدلله دی الله تر دا پاکه بچي قربان سي مهرباني پښتنه نه کوم هغه د شپه خدای څه پاره راستولې ده شپه الله پاک دې لپاره راستولې ده چې دلته راشم او خلکو ته دین بیان کړم دین بیان کی کنه او نو ته خو د دین څرمنه وبسله شپه ورځې د خلکو ته کنځلې کوي شپه ورځې د خلکو ته کنځلې کوي دو د خلکو ته عبادت کوي که ته د غلطه لیاره ورته کوي بتا نوم څه شی ده قربان دي سب نوم دې څه شی ده
اجمل مېش کوي چې موږ نه مسلمانه وباسله نوم دې څه شی ده؟ نه تو مونږ نه تو دین څرمنه وبسله تو کوم اسلام دغه نه د څرمنه وبسله ټول کنځلې کوي له اسلامه څرمنه نه وځي، له تاسې مې څرمنه ایستلې ده، له اسلامه څرمنه نه وځي، بیا بل چاته ونه وایي. تا ویل وایي زه الحمدلله مونږ څرمنې نه وځي. الحمدلله ما وایي، الحمدلله نه ده، الحمدلله نه ده د زړه سره، الحمدلله نه ده، بیا یې معنا غلطېږي. الحمدلله وایي خبر زده کړه سره الحمدلله 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 خدای کوي والله کوي خوري د چپ شاو خبره تا کوم زه ته پښتني تر خطا لیم. زه پښتنه اوس درنه وکړم وکا بیا به زیات نه کوم وکړه نر غوندې وکړه نر غوندې. فاطمه رضی الله عنها په مدینه وکسه ودره د زخه د نو کوم کنه بیا ته مو نه وکا خو زخه د نو کوم بیا ته مو نه وکا نو تا خو یو وکړه هغه مې در جواب کړله ها بدم وخت زه توکل کوم ته د سیوا کا کنه مسلمان خو کا هو الحمدلله ها زویر توخه کوم ځای ولای دي کوم ځای ولایم ها نه دي کو دوپاره دی پاره چنار د دې باړه چینات سره وځي دی انځور ملک کې یم د منګلو نه زوی نه کسه ته مو له مسلمان یا کدا لري کوم ځای یې خنر زوی وخه کنه حقیقت څه زوی وخه د کور میم د کور می بیا د ټیک ټاک کې څه مورغای هغه دې تاسو ته دا کومور څه توهین ما کوه خبيثه ما کوي زه توهین نه کوم وعده دې مو کړله دون ملعون خلق یاسته دا په مور شوي ټیک ټاک کې څه مورغای لا ورسله یو منټه ماته مرتد بچی ټیک ټاک ای لاړ وته یا مې کوي ما کوي ګرته برابر او قاری صاحب سلامونه او ډېر احترامات قاری صاحب محترم څنګه یې جوړي قدرمن سي دا کار دي تاسو ده په مور سورېدل په خور سورېدل په لور سورېدل دا کار دي تاسو ده په شامي غریبه کې سکله چراغونه مړ کړي بیا نه مور پیژنې نه خور پیژنې نه پلار پیژنې دا کارونه دي تاسو دي ها و تر مذهب دی وګرځېږم دا کارونه د اهل سنت والجماعت نه دي الحمدلله دا ستاسو حسینیات و تلاړ سي او خو په زنجیرانو ځانونه ووهي بیا هم دا کارونه کوي ښه مدا د مسلمانانو کار نه د مسلمانان دا کار کوي دا مې د دې لپاره دا جواب سخت او ترکی جواب درکړل چې بل وخت کې سړی زمن سي د سړی زمن خو نه یې الله دغه سی و شرم ولاسته یاري ایو راغل و ملکنزلی ښه کار ده که بد کار ده ملبد کار ده کنزلی کول وینا دا خو یو الله و شرمول دا بل الله و شرمول راته ویل وای دغه اخلاق شرم خو وای تلري موږ وای شرم نه لرو دا دی بل شرمول دی الله جل وعلا یا الله تر دې پاک بچیو ګرځېږم چې الله څوک شرمي داسې به شرمي دا دی دومره خبر درېمه خبر بل وخت داس موایا اهل سنت والجماعت چې کومور په بل زبر دي تا کتاب دروخه یم دا کتاب والله زبر دي تا کتاب د پریدي ملاک دم چې دروینه خیم وس راته غوږسه چې اوس تاسې په خپلو لورانو سپریږي دي تاسې اغاګان هغه هم پسې در وښیم یو ځای مولا ولاکه پرېږده ما مجبوروي چې همداسې شیان بیا بل وخت کې دا توهین کوي یو دقیقه ښه دا دی تا خپل امام دی دا او لوی مرجع دی دا وای دغه سید ته دا سید څوک دا نوم دیم در سره ولیکه سید حسین الصدر دا نوم ده وجاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها دغه سید حسین الصدر دغه سړی ته دغه د تا بل هغه وایي
دا حسين الموسوي من علماء النجف وجاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها ويوخذر تراغل دي ويو پختنه رانه کوله چې لدې سره یو قصه سوي وه اذ اخبرتني کله چې یو خبر کړم چې انا احد الساده وهو السيد حسين الصدر دا یو سید و ساده من سادات سید و يعني د نبي عليه السلام اهل بيتي ويزان بلل دي وكان قد تمتع بها قبل اكثر من 20 سنه فحملت منه دغه سید ویله ما سره متعه وکړله دغه سید تمتع بها وی متعه ورسره وکړله قبل 20 سنه شل کاله مخکې فحملت منه او دا جنې حمل سوله فلما اشبع رغبته منها فارقها کله چې وی خپل شهوت پوره کړل نو پرېښودله چې ذاتي زه وبعد مده او لډیر داسې یو څه مودې تېرېدلو نه وروسته دې ته دغې ښځې ته چې دغه سید متعه ورسره کړې وه نو لورې وای پیدا سوله واقسمت او قسم یې وکړل چې انها دغه ښځه حملت منه یا حملت منه هو يعني دغه لور له دغه سید نه د دې حمل سوې وه او پیدا سوله وبعد أن كبرت البنت كلسي ويدالور لويس وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج كلسي ويدال لويس أو خايستا بيغلس ولا نو دادي واددي بارا برابرس ولا دي نكاح نو اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى مورتي معلومة سوسي دالوري بلار بدا يعني أولادي بنس كده حبلى بلار بيتواي فلما سألتها عن سبب حملها کله چې دغه مور پښتنه جنې وکړه چې لورې څه قصه ده دا حمل دی له کومه سوی اخبرتها البنت دغه لورې خبره کړله ان سید المذکور استمتع بها فحملت منه ودغه سید حسين الصدر دغه وی متعه را سره کړې وه فدهشت حیرانه سوله دا مور وفقدت صوابها او خپل دا دماغ اعصاب له لاسه ورکړل إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها القصة فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنها التي هي ابنته هو دا تا کتاب ده وای دغه مور قصه ورته وکړله چې لورې دا خو د تا پلار ده دی خو له ما سره یو وخت کې متعه کړې وله اوس وای تی لورې د دې ظالم له تا سره څنګه متعه کړې ده یعنی خپل سید اغا صاحب له خپلې لور سره متعه کړې بیا یې له لور نه لور پیدا سوې ده نو موږ ته مه وایاست چې تاسې په مور مس موږ الحمدلله مور هم پېژنو خور هم پېژنو زنانه دا مور و خور و لور چې تاسې نه پېژنئ له کتابه مې درته ثابته کړه مور تاسې نه پېژنئ خور تاسې نه پېژنئ لور تاسې نه پېژنئ